د یوې ښځې او میړه د واده څخه څو کاله تیر شول، خو اولاد یې پیدا نه شو. د دې لپاره چې د تنهایۍ څخه ځان خلاص کړي، یو دانه سپی یې پیدا کړ او په ډېره مینه یې د هغه پالنه او روزنه کوله او هغه یې غټ کړ. وخت دی تیریږي، 7 کاله وروسته دوی ته الله تعالی زوی ورکوي او خپل ټول پام د دوی زوی ته اړوي. د خپل زوی په ساتنه او پالنه کې دومره بوخت کېږي چې د دوی توجه د سپي څخه کمیږي او هغه هیروي چې د دوی د دې کار سره سپی حسادت او کینه شروع کوي، خو بیا هم کوم غلط کار نه ترسره کوي. یوه ورځ چې ښځه او میړه خپل نوی زیږېدلی ماشوم بیده په خوب کې یوازې پرېښودو او دوی د حویلۍ باغ ته ځي تر څو کباب تیار کړي او سپی د خپل ماشوم څنګ ته پرېږدي. کله چې ښځه خاوند د کور انګړ څخه کوټې ته راغلل، نو په دې وخت کې ګوري چې سپی د کور په دهلیز کې ولاړ دی او خوله یې په وینو ککړه ده. ښځې چیغې کړې چې ماشوم مې سپی خوړلی دی. د ماشوم پلار د سپي په داسې لیدلو سره سخت عصباني شو او بې له سوچ او فکره یې خپل اسلحه راواخیسته او سپی یې وواژه او بیا په تیزۍ سره د کوټې په لور منډې کړې. په دې وخت کې چې ګوري یو لوی مار چې سر یې پرې شوی مړ پروت دی چې سپی وژلی دی. دا هماغه مار دی چې د ماشوم چیچلو لپاره د ماشوم زانګو ته دننه شوی و، خو دا مار وفادار سپی خوړلی و تر څو ماشوم ته زیان ونه رسوي او ماشوم یې روغ او جوړ د مار له منګلو څخه وژغوره. نو درنو لیدونکو، د دې کیسې مطلب دا دی چې عاجله او بې سوچه قضاوت مه کوئ، ځکه چې پایله یې ښه نه وي او بیا ډېر د پښیمانۍ احساس کوئ.